درانو کتونکو د فقیر آباد تاڼې په حدود کې د پیښور په مشهور ټیک ټاکر باندې ډزې شوې دي. هغه مړه ده او هغې سره چې کوم خور و هغه شدید زخمی ده. د پولیس وینا دا ده چې دا مشهور ټیک ټاکره ده جنت کوکو دا د خپل خور چاهت کوکو سره روانه او په رکشه کې اتحاد کالونی کې مسلح کسان راغلي دي په رکشې باندې ډزې کړي د دواړه خوریانې زخمی وي. بیا خلک هسپتال ته بوتلې وي. بیا د جنت کوکو چې کوم ده بیا په هسپتال کې ساه ورکړې ده او د بله خورې زخمی ده. ملزمان تښتېدلي دي. دې حوالې سره د پولیس وینا دا ده چې د دې کله فیملی والا څوک راشي وایي په چا باندې دعوه کوي نو بیا به ایف آی آر کېږي د هغې مطابق. دې کې چې کومه د مړه جنۍ ده جنت کوکو دا په سوشل میډیا باندې ډېره زیاته ایکټیو وه، مشهوره ټیک ټاکره وه. د بیګا د نن نه تقریبا 20 غنټې پهله اوس نه 20 غنټې پهله د ایچ بی کې یو خپل ویډیو ریکارډ کړې وه او هغې شیر کړې وه. د ډېر زیات ویډیوز کې به دې سره یو بلیک ګارډ و په ټیک ټاک باندې د دې تقریبا 24,500 فالوورز او لایکس چې کوم دي 1.3 میلیون و د دې. څنګه چې ما تاسو ته وویل نو دا په ټیک ټاک باندې به دې ډیلی یو یا دوه ویډیوګانې شیر کولې او خلکو به کتې. څنګه چې ما تاسو ته دا مشهوره ټیک ټاکر نو اوسه پورې په دې کیس کې ایف آی آر نه دی شوی. په دې کې مزید چې کله ایف آی آر کېږي او یا څه مزید اپډیټس راځي نو زه به تاسو سره هغه ډیټیل شیر کوم.